پیډاګاجي یعنی د استادۍ ټیچینګ طریقې او هنر. د پیډاګاجي د زده کړې په سلسله کې دا زموږ دویمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ د پیډاګاجي 50 ډیر زیات مهم او په ټیسټونو کې بار راتلونکي سوالونه زده کوو. د دې نه مخکې ویډیو کې موږ د پیډاګاجي مهم او بنیادی موضوعات په پوره تفصیل سره بیان کړي دي. دا هم دغه ویډیو حصہ ده. په دې ویډیو کې به موږ د هم هغه موضوعاتو متعلق MCQs یعنی سوالونه حل کوو. څنګه چې ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به تاسو له د MCQs د سوالونو ویډیو راوړم. که تاسو هغه اولنۍ ویډیو نه وي کتلي نو هغه ویډیو خامخا وګورئ، ځکه چې په هغه ویډیو کې مکمل تفصیل او کنسپټ بیان شوی دی. که هغه ویډیو تاسو وګورئ نو دا سوالونه بیا تاسو ډیره په اسانه باندې حل کولی شئ. دلته به موږ صرف هغه 50 سوالونه حل کوو کوم چې په ټیسټونو کې بار راځي. د پیډاګاجي نور مهم موضوعات په ډیر په اسانه طریقه باندې موږ پر روانه ویډیو کې بیانو. نو نننۍ ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. نو راځئ چې خپل نننۍ درس شروع کړو. السلام علیکم and welcome to Deervi Academy. د پیډاګاجي په 500 سوالونو کې اولنی سوال دی. پیډاګاجي is the study of. پیډاګاجي مطالعه زده کړه ده د څه. نو په دې کې موږ سره څلور اپشن دي. اولنی اپشن دی ټیچینګ میتھډز د استادۍ طریقې. دویم پولیټیکل ساينس. پولیټیکل ساينس کې موږ د سیاست په باره کې مطالعه کوو، پالیټکس په باره کې. دریم اپشن دی سایکالوجي. سایکالوجي سټډي مطالعه ده د ذهن او د رویې مایند اینڈ بیهیویر. او څلورم اپشن دی لینګویج ژبه. نو پیډاګاجي د څه زده کړه ده. نو په دې کې موږ سره صحیح اپشن دی ټیچینګ میتھډز د استادۍ طریقې، مطلب پیډاګاجي د استادۍ طریقې دي. دویم سوال دی The main focus of student-centered teaching is. د student-centered teaching بنیادی توجه په څه باندې وي. نو مخکې موږ دا ویلي چې ټیچر سنټرډ څه ته وایي او سټوډنټ سنټرډ څه ته وایي، خو دلته موږ شارټ دا وایو چې په سټوډنټ سنټرډ طریقو کې مین فوکس بنیادی فوکس په سټوډنټانو باندې، په طالب علمانو باندې، او په ټیچر سنټرډ کې بنیادی توجه هغه په استاد باندې وي. نو دلته موږ سره اپشن دي ټیچر، کانټینټ کتاب کې چې کوم مواد دي کوم کانټینټ دي، کنه سټوډنټس، او اخیرنی اپشن دی ټیکسټ بک کتاب. نو په دې کې صحیح اپشن دی سټوډنټ، مطلب په سټوډنټ سنټرډ ټیچینګ کې بنیادی توجه هغه په سټوډنټ وي، بنیادی فوکس په سټوډنټ باندې وي، په طالب علم باندې وي. دریم سوال دی بلومز ټیکسانومي has how many domains. بلومز ټیکسانومي په دې کې څومره ډومینز دي، څومره شعبې دي. بلومز ټیکسانومي تفصیل موږ مخکې بیان کړی دی. یو کسو بنجامین بلوم هغه د لرنینګ شعبې بیان کړي دي. نو هغه څومره بیان کړي دي؟ نو هغه دي 2 4 3 5. نو څو دي؟ 3 دي، 3 شعبې بیان کړي دي. څلورم تپوس دی which of the following is psychomotor skill. په دې لاندې کې کم یو سایکوموټر سکل دی. سایکوموټر سکل هغې ته وایي، هغه هنر ته وایي چې کم د فزیکل د جسمانی عمل سره تعلق ساتي، د جسمانی کار سره تعلق ساتي. نو موږ ته اپشن دی رایټینګ لیکل، انډرسټینډینګ ځان پوهه کول، انالایزینګ تجزیه کول مطلب جوړه مطالعه کول، کریټینګ جوړول. نو په دې کې دا نور ټول د ذهن سره تعلق ساتي. په دې کې دا رایټینګ دا د جسمانی عمل سره تعلق ساتي، مطلب په لاس باندې به ته لیکل کی. نو دا سایکوموټر سکیل دی. پنځم تپوس دی in Bloom's taxonomy evaluation belongs to which domain. په بلومز ټیکسانومي کې ایوالویشن مطلب جایزه، تشخیص، امتحان دا د کومې شعبې سره تعلق ساتي. نو دا موږ سره اپشن دی افیکټیو، کاګنیټیو، سایکوموټر که ایموشنل. نو په دې کې صحیح اپشن دی کاګنیټیو. کاګنیټیو چې د مایند د دماغو د ذهن سره تعلق ساتي. نو مطلب ایوالویشن جایزه، تشخیص دا د ذهن سره تعلق ساتي. شپږم تپوس دی lesson plan is prepared by. د سبق د پاره منصوبه بندي پلانینګ دا به تیاری څوک. نو اپشن دی موږ سره پرنسپل، د سکول مشر، سټوډنټ طالب علم، ټیچر استاد، کلرک منشي. نو دا به څوک کوي؟ دا به ټیچر په خپله کوي، د خپل سبق د پاره منصوبه بندي کوي. د وخت نه به یو منصوبه جوړوي چې په دې سبق کې به زه څه ویم، په کومه طریقه به ویم. اووم تپوس دی د پرپس اف کلاس روم منیجمنٹ از ټو. د کلاس روم منیجمنٹ د کمرې جماعت چې کوم انتظام دی د دې بنیادی پرپس مقصد سره.
نو موږ سره اپشن دي څلور. اولنی دی مینټین ډیسپلین چې ډیسپلین نظم و ضبط هغه برقراري په کلاس کې. دویم اپشن دی کریټ کیوس بې ترتیبي بدنظمي جوړه شي کنه. ریډیوس سټوډنټ پرفارمنس چې د سټوډنټ چې کم پرفارمنس دی کم کارکردګي د هغه راکمه شي ریډیوس شي کنه. اوبیډینس اف ټیچر مطلب د سټوډنټان د تابعدار شي د استاد. نو مین مقصد د کلاس روم منیجمنت سره نو اولنی اپشن په دې کې صحیح دی مینټین ډیسپلین چې ډیسپلین نظم و ضبط هغه په کلاس کې برقراري. اتم تپوس دی کنسټرکټیویزم تیوري امپسایزز. کنسټرکټیویزم چې کومه تیوري ده د لرنینګ د زده کړې. کنسټرکټیویزم مطلب دی چې په خپله په هغې کې زده کړه کوي سټوډنټان او ټیچر پکې به طور د یو مددگار د فیسیلیټیټر کار کوي. نو په دې کې امپسایزز تاکید زور ورکړی شوی دی په څه باندې. نو اپشن موږ سره دی روټ لرنینګ. نو روټ لرنینګ هغې ته وایي چې په هغې کې ته زده کړه کوې او ته په مطلب نه پوهېږې لکه موږ ورته راټا یا ګوټه وایو چې ته صرف هغه یادې او په مطلب یې نه پوهېږې. دویم دی میمورایزیشن یادول. اکټیو لرنینګ بای سټوډنټس چې سټوډنټان لرنینګ کوي زده کړه کوي په فعالې طریقې سره په اکټیو طریقې سره. او اخرنی اپشن دی اوبیډینس اف ټیچر چې د استاد تابعداري کوي. نو کنسټرکټیویزم تیوري کې څه ویلي دي؟ کنسټرکټیویزم تیوري کې دا دي چې د سټوډنټان د لرنینګ وکړي په اکټیو طریقې سره په فعاله طریقې سره او د هغوی توجه یې دی ته. نهم تپوس دی ویچ میتھډ از بیسټ. کومه طریقه بهتره ده فار ډیولپینګ تھینکینګ سکل. د سوچ چې کوم هنر دی د هغې د ډیولپینګ دپاره مطلب د هغې د پرمختګ د هغې د ترقۍ دپاره. نو موږ سره اپشن دی لیکچر میتھډ پروجیکټ میتھډ روټ لرنینګ ډیکټیشن. ډیکټیشن وایي املا ته تحریر ته. نو په دې کې کومه طریقه داسې ده چې هغې کې تھینکینګ سکلز د سوچ چې کوم هنر دی هغه پکې ډیولپ کیږي مطلب هغه هغې ته ترقي میلاویږي. نو په دې کې پروجیکټ میتھډ چې کوم دی چې کوم کې سټوډنټانو ته یو کار اوله شي او هغوی په هغې باندې کار کوي. نو په دې کې د هغوی چې کوم تھینکینګ سکل دی هغوی په پکې سوچ کوي نو دا تھینکینګ سکل به پکې ډیولپ کیږي. لسم تپوس دی A good teacher is one who. بهترین استاز کوم یو دی؟ بهترین استاز هغه یو دی چې کوم کې صحیح. اپشن موږ سره دی اولنی اپشن دی پنیشز سټوډنټس چې سټوډنټانو له طالب علمانو له سزا ورکوي. انکریجز کویسچنز چې کوم کویسچن کوي چې سټوډنټان کویسچن کوي هغه انکریج کوي هغوی له جرأت او حوصله ورکوي. اګنور سلو لرنر چې کوم په قلاره زده کوونکي دي چې هغوی په قلاره زده کړه کوي هغه اګنور کوي نظر انداز کوي هغوی له توجه نه ورکوي که نه. ټاکس آل د ټایم ټول وخت هغه خبرې کوي هر وخت کې خبرې کوي. نو کم یو ښه ټیچر دی ښه استاد کم یو دی؟ نو ښه استاد هغه دی انکریج کویسچنز. بی اپشن موږ سره صحیح دی چې هغه نه تپوس وشي نو هغه تپوس انکریج کی جرأت ورکي حوصله ورکي هغه کس له او تپوس بد نه ګڼي تپوس ښه ګڼي نو دا بهترین استاد دی. یو لسم کویسچن دی which of the following is an example of formative assessment. دا اسسمنٹ درې طریقې مخکینی ویډیو کې مونږ ویل دي. ډایګنوستیک اسسمنٹ د سبق نه مخکې کیږي. فارمیټیو اسسمنٹ د سبق یا د کورس په دوران کې کیږي او دغه شانتي سمیټیو اسسمنٹ د کورس په اخره کې کیږي. نو دلته تاسو ته دا وایي چې فارمیټیو اسسمنٹ چې کوم دی نو د هغې مثال څه دی؟ نو اولنی دی فاینل ایگزام فاینل چې کوم سالانه امتحاني په اخره کې د کورس انټري ټیسټ چې کله ته انټر کیږي سبق ته د هغې نه مخکې چې کوم ټیسټ وي منتلی ټیسټ ماهانه په میاشت کې چې کوم ټیسټ اخیسته کیږي انټرویو. نو په دې کې کم یو فارمیټیو اسسمنٹ دی. نو فارمیټیو خو موږ هغې ته وایو چې هغه د کورس په دوران کې نو منتلی ټیسټ صحیح دی چې کوم میاشت کې ټیسټ اخیسته کیږي نو هغه د کورس په دوران کې اخیسته کیږي نو دا اپشن موږ سره صحیح دی. د ټرم کریکولم مینز کریکولم نصاب ته وایي د دې ټرم مطلب سره د دې ټکي مطلب سره موږ سره اپشن دی بوکس کتابونه سلیبس نصاب سکول سبجیکټ د سکول کتابونه سبجیکټ مضامین دغه شانتي کمپلیټ لرنینګ ایکسپیرینس د زده کړې مکمل تجربه. نو په دې کې ډي اپشن صحیح دی د زده کړې مکمل تجربه دیتا کریکولم وی. دیارلسم کویسچن دی how many levels are there in cognitive domain of Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy کې چې کوم cognitive domain دی چې کوم ذهني شعبه ده نو په هغې کې څومره لیولې دي مطلب بلومز ټیکسانومي کې څومره لیولې بیان کړي دي نو دا شپږ لیولې پکې بیان کړي دي نو په دې کې 6 صحیح دی. څوارلسم کویسچن دی effective domain is related to
افیکټیو ډومین د څه سره تعلق ساتي؟ نو کاګنیټیو خو د ذهن سره تعلق ساتي، افیکټیو دا د ایموشن سره، د جذباتو سره او د آدابو سره تعلق ساتي. نو په دې کې موږ سره اپشن دی فزیکل مومنت، جسمانی حرکت، منټل سکلز، ذهني هنر او اټیټیوډز اینڈ ایموشنز، رویه او احساسات که لینګویج. نو په دې کې اټیټیوډز اینڈ ایموشن ټیک دی. پنځلسم تپوس دی ډایګنوسټک اسسمنٹ از ډن. ډایګنوسټک اسسمنٹ کیږي کله کیږي؟ نو دا مخکې مونږ ویل چې دا بیفور ټیچینګ کیږي، د ټیچینګ نه مخکې کیږي. نو اپشن مونږ سره اے نمبر صحیح دی. دا شانتي افټر ټیچینګ، ډیورینګ ټیچر یا نیور. نیور مطلب دی کله هم نه. نو په دې کې صحیح جواب دی بیفور ټیچینګ، د ټیچینګ نه مخکې. ټیچینګ نه چې افټر کیږي وروسته، نو هغې ته مونږ سمیټیو اسسمنټ وایو، او ډیورینګ چې کیږي په دوران کې، نو هغې ته مونږ وایو فارمیټیو اسسمنټ. شپاړسم تپوس دی وچ ټیچینګ میتھډ از موسٹ سویټیبل فار ا ساینس ایکسپیریمنٹ. د ساينس د تجربې د پاره بهترین ټیچینګ طریقه سره د استادۍ طریقه سره. لیکچر میتھډ صحیح دی، که ډیمانسټریشن، که ډیکټیشن، که میمورایزیشن. نو په دې کې ډیمانسټریشن میتھډ چې کوم کې پریکټیکل ښودل کیږي یو څیز، نو دا د ساينس ایکسپیریمنٹ لپاره، د ساينس د تجربو لپاره بهتره ده. ولسم تپوس دی وات از د فرست سټیپ ان لیسن پلانینګ. چې کله ته د لیسن لپاره، د سبق لپاره پلانینګ کې منصوبه جوړې، نو ټولو نه اولنی سټیپ، اولنی کار به صحیح. نو اولنی کار مونږ ته اپشن دی objective setting، چې ته به اول مقاصد ږدې که نه. ټیچینګ ایډز، د استازۍ دپاره چې کوم معاون مددگار سامان دی هغه ضروري دی د ټول نه مخکې که نه. ایوالویشن، جایزه، امتحان که نه، هوم ورک، د کور کار. نو په دې کې صحیح اپشن دی اولنی اے نمبر objective settings، چې د ټولو نه مخکې به ته مقاصد کیدي چې ستا څه مقصد دی، چې د سټوډنټان څه زده کي. نو دا ټول نه ضروري خبره ده. اتلسم تپوس دی which of the following is not a principle of classroom management. پر لاندې کې کم یو د کلاس روم منیجمنت اصول نه دي. پر لاندې کې کم یو د کلاس روم چې کم نظم و ضبط دی، دغه منیجمنت دی، نو دغه لپاره اصول نه دي. نو موږ سره څلور اپشن دي کلیر رولز، صفا اصول، کنه فزیکل پنیشمنت، جسمانی سزا، سټوډنټ انګیجمنت، د سټوډنټانو چې کم انګیجمنت دی، کومه توجه ده، او فیر ډیسپلین، برابر بهترین نظم و ضبط. نو دا نور ټول د کلاس روم منیجمنت اصول دي. په دې کې دا فزیکل پنیشمنت، جسمانی سزا، دا د کلاس روم منیجمنت اصول نه دي. نو لسم تپوس او نو لسم کوېسچن دی ا سکسسفل کلاس روم از ون ویر. یو سکسسفل کامیاب کلاس روم کوم یو دی پر لاندې کې چې پای کې صحیح. نو اپشن دی موږ سره اونلی د ټیچر ټاکس، چې صرف استاد خبرې کوي که نه. دویم نمبر سټوډنټ میمورایز، سټوډنټان صرف زده کړه کوي، میمورایز کوي، یادول کوي که نه. سټوډنټس اکټیولی پارټیسیپیټ، سټوډنټان اکټیو فعاله توګه باندې حصه اخلي په سبق یادولو کې، دغه شانتي ډسکشن کې، خبرو کې. سټوډنټس فیر د ټیچرز. په دې کې کم یو اپشن ټیک دی. نو په دې کې موږ سره سی اپشن ټیک دی. سټوډنټس اکټیولی پارټیسیپیټ، بهترین او سکسسفل او کامیاب کلاس روم هغه دی چې په هغې کې سټوډنټان حصه اخلي، اکټیولی پارټیسیپیشن کوي. شلم تپوس دی بیهیویریزم تیوري از اسوسییټډ وذ. بیهیویریزم تیوري د څه سره اسوسییټډ ده؟ مطلب د چا سره لګېدلې ده، یو ځای ده. مطلب بیهیویریزم تیوري چا پیش کړې ده؟ نو په دې کې د سایکالوجیست چې کوم دي د هغې نومونه دي فیجټ، سکینر، برنر او ویګاټسکی. بیهیویریزم تیوري سکینر پیش کړی ده، بی اف سکینر بیهیویریزم تیوري پیش کړی ده. دا ځان سره یاد ساتئ، دا مخکې مونږ ویلیم دي مخکینی سبق کې. یویشتم تپوس او سوال دی which domain deals with feeling and values. په کوم ډومین، په کومه شعبه کې د فیلینګز، احساساتو او ویلیوز، اقدارو، آدابو ذکر کیږي؟ نو کاګنیټیو دی، افیکټیو دی، سایکوموټر دی او فزیکل دی. نو په دې کې افیکټیو ډومین چې کوم دی هغه د ویلیوز او د فیلینګ سره تعلق ساتي. دویشتم تپوس او کوېسچن دی پروجیکټ بیسډ لرنینګ از ان ایگزامپل اف. پروجیکټ بیسډ لرنینګ د پروجیکټ په توګه باندې زده کړه دا د څه مثال دی؟ مطلب چې سټوډنټانو ته یو پروجیکټ، یو کار حواله شي چې دې باندې تاسو په خپله کار وکړئ او زده کړه به وکړئ. نو دا کوم یو مثال دی د کوم یو؟ نو اپشن موږ سره دی ټیچر سنټرډ میتھډ، چې د استاد سره تعلق ساتي هغه طریقه، که د سټوډنټ سره تعلق ساتي هغه طریقه، که روټ لرنینګ
ګوټا یا راټا یا پیسیو لرن. نو په دې کې صحیح اپشن دی سټوډنټ سنټرډ میتھډ. دا هغه طریقه ده چې په دې کې سټوډنټ باندې فوکس دی، د هغې په زده کړه باندې فوکس دی. کوېسچن نمبر 23 دی نالج کمپریهنشن اپلیکیشن اور لیولز آف وچ ډومین. نالج علم، کمپریهنشن پوهه، اپلیکیشن کارول مطلب پریکټیکل یو سیز اپلای کول هغه کارول. دا لیول دي د کوم ډومین. نو مونږه 6 لیولز ویلی دي د بلومز ټیکسانومي. نو په هغې کې کاګنیټیو ډومین چې کوم دی په هغې کې دا شامل دي. نو مونږ سره افیکټیو اپشن مونږ سره دي افیکټیو، سایکوموټر، کاګنیټیو یا فزیکل. نو کاګنیټیو ډومین کې راځي چې کوم د ذهن سره تعلق ساتي. 40 نمبر کوېسچن او تپوس دی The main goal of teaching S2. د ټیچینګ د زده کړې مین بنیادی مقصد ګول هغه څه دی؟ نو اپشن موږ سره دي ګیب هوم ورک چې ته سټوډنټانو له طالب علمانو له زده کوونکو له هوم ورک ورکي، د کور کار ول ورکي کنه کمپلیټ د سلیبس چې صرف سلیبس او نصاب هغه مکمل کی کنه فیسیلیټیټ لرنینګ د لرنینګ چې کوم د زده کړه هغه فیسیلیټیټ کی پای کې سہولت او مدد ورکي کنه کنټرول سټوډنټس چې سټوډنټان کنټرول کی. د ټیچینګ بنیادی مقصد سره نو بنیادی مقصد دی فیسیلیټیټ لرنینګ. سی اپشن موږ سره صحیح دی چې ته په لرنینګ کې په زده کړه کې ته سہولت ورکړي. 50 نمبر تاسو سوال دی ویګاټسکی از اسوسییټډ وذ. ویګاټسکی دا یو سایکالوجیست دی د کومه تیوري پیش کړې ده؟ نو سوشل ډیولپمنٹ تیوري کنه بیهیویریزم کنه کلاسیکل کنډیشنینګ کنه آفرنٹ کنډیشنینګ. نو د سوشل ډیولپمنٹ تیوري پیش کړې ده. مخکې به دا رام شي تفصیلا را روان چې کوم زمونږه لیسن دی کوم سبق دی نو پای کې دا موږ تفصیلا وایو. 26 نمبر تپوس او سوال دی according to Faget children learn best through. فیجټ یو سایکالوجیست دی، د هغه مطابق سټوډنټان په کومه طریقه باندې بهترینه زده کړه کولی شي. نو په هغې کې اپشن موږ سره دي پنشمنټ د سزا په طریقه باندې کنه ابزرویشن مشاهده په غور سره کتل یو سیز د هغې په ذریعه باندې کنه انټریکشن وذ انوایرمنټ د ماحول سره تعلق انټریکشن د دې نه ښه زده کړه کولی شي کنه لیسنینګ ټو لیکچر چې لیکچر یې واوري د دې نه ښه زده کړه کولی شي. نو سی اپشن صحیح دی انټریکشن وذ انوایرمنټ. 27 نمبر کوېسچن دی which of the following is not part of good lesson plan. په دې لاندې کې کم یو د یو ښه تدریس منصوبه بندي د سبق د منصوبه بندۍ ایسا نه ده. په لاندې کې کم یو داسې خبره ده چې هغه د سبق د لیسن د هغې په منصوبه کې نه راځي. نو اپشن دی موږ سره ابجیکټیوز مقاصد. نو دا خو پکې راځي ټیچینګ ایډز د استاذۍ دپاره معاون سامان. نو دا خو هم پکې راځي. او رینډم اکټیویټیز نامناسبه یا بې ترتیبه اکټیویټیز کارونه. اسسمنټ جایزه. نو دا نور ټول پکې راځي صرف رینډم اکټیویټیز دا پکې نه راځي. نو سی نمبر اپشن موږ سره صحیح. 28 نمبر سوال او تپوس دی an effective lesson plan includes. یو اثر والا لیسن پلان د سبق منصوبه بندي په هغې کې شاملي. څه پکې شاملي؟ اونلی هوم ورک صرف هوم ورک پکې شاملي کنه ابجیکټیوز اکټیویټیز اسسمنټ مقاصد کارونه او جایزه دا پکې شاملي کنه سټوډنټ نیمز د سټوډنټانو نومونه پکې شاملي که مارکس ډسټریبیوشن د نمبرو د هغې تقسیم دا پکې شاملي. نو بی اپشن صحیح دی objectives activities and assessment. 29 نمبر کوېسچن دی which is a type of summative assessment. په لاندې کې د سمیټیو اسسمنټ کم یو قسم دی. سمیټیو اسسمنټ کم چې د یو کورس په اخره کې کیږي. اپشن موږ سره دی میډ ټرم ایگزام چې په کم په میډ کې کیږي، په منځ کې کم ایگزام کیږي د یو کورس. دا شان دی ګروپ ډسکشن ګروپ کې چې کم ډسکشن کیږي خبرې اترې کیږي کنه کویز ډیورینګ کلاس د کلاس په دوران کې تپوسونه که کوېسچنینګ صرف تپوسونه. نو په دې کې بهترین اپشن صحیح اپشن هغه دی میډ ټرم ایگزام چې کوم د کورس په منځ کې کیږي. نو دا هم د سمیټیو اسسمنټ یو قسم دی. 30 نمبر کوېسچن دی who introduced Bloom's taxonomy. بلومز ټیکسانومي چا انټروډیوس کړې وه؟ چا هغه پیش کړې وه؟ نو د سایکالوجیست نومونه دي په دې کې فیجټ، ویګاټسکی، بنجامین بلوم، سکینر. نو په دې کې بنجامین بلوم د بلومز ټیکسانومي پیش کړې وه. 31 نمبر کوېسچن دی which is not a teaching method. په لاندې کې کوم یو د استاذۍ طریقه نه ده؟ ډسکشن، ډیکټیشن، برینسټرومینګ، انټرویو. نو انټرویو دا د استاذۍ طریقه نه ده، مطلب دا استاذۍ کې نه راځي، دا نور پکې راځي. 32 نمبر کوېسچن دی موږ سره which theory believes learning is a change in behavior. پر لاندې کې
کومه یوه تیوري داسې ده چې هغه دا وایي چې لرنینګ چې کوم دی زده کړه هغه په بیهیویر په رویه کې چینج دی بدلون دی. نو موږ سره د تیوریانو نومونه دي کاګنیټیویزم، کنسټرکټیویزم، بیهیویریزم، هیومنیزم. نو بیهیویریزم کې دا خبره ده چې لرنینګ هغه چې کوم دی هغه چینج ان بیهیویر دی. 33 نمبر کوېسچن دی د افیکټیو ډومین انکلودز. افیکټیو ډومین کې شامل دي افیکټیو ډومین باره کې نورې کوېسچن هم مخکې راغلي دي اټیچیوډز، کیلکولیشن، واکینګ، ډرایینګ. نو په دې کې اټیچیوډ صحیح دی، رویې. بل کوېسچن دی which method is best for concept clarification. د کنسپټ د کلیر کولو لپاره د ځان پوهه کولو لپاره چې ته په یو څیز باندې کلیر شي مکمل ته په هغې باندې پوه شي نو د هغې لپاره کوم یو میتډ هغه بیسټ دی بهترین دی. نو ډیکټیشن، املا، تحریر، کنه ډیمانسټریشن، که میمورایزیشن، که پنشمنټ سزا. نو په دې کې ډیمانسټریشن چې یو څیز پریکټیکل وښودلی شي نو هغې باندې کنسپټ کلیر کیږي. بل کوېسچن دی which domain involves hand on activities. په کوم ډومین کې hand on activities شامل دي چې په خپل لاس باندې یو کار وکړي په خپله پریکټیکل. نو دا په کوم یو کې شامل دي؟ افیکټیو، سایکوموټر، کاګنیټیو، ایموشنل. په دې کې صحیح اپشن دی سایکوموټر کې چې کوم فزیکل سره تعلق ساتي، د جسم سره تعلق ساتي. بل کوېسچن دی which is not a student centered method. په دې کې کوم یو student centered method طریقه نه ده چې هغه د سټوډنټ په هغې کې زیات فوکس په سټوډنټ باندې نه وي، مطلب سټوډنټ پکې ډېر انوالو نه وي. نو لیکچر میتھډ، که نه ګروپ ډسکشن، رول پلی، که پروجیکټ میتھډ. نو لیکچر میتھډ په هغې کې صرف استاد خبرې کوي او شاګرد یې اوري، نو شاګرد پکې دومره کار نه وي، نو دا یو اپشن په دې کې صحیح دی. کوآپریټیو لرنینګ از بیسډ آن. کوآپریټیو مطلب مددګار زده کړه چې یو بل سره پکې کوآپریشن کېږي، مدد کېږي. نو په هغې کې کوم یو شامل دی؟ نو کمپټیشن، مقابله، که انډیویجول ایفرټ د هر یو کس جدا جدا ایفرټ، که نه ګروپ ایفرټ یو ځای کوشش، که نه پنشمنټ سزا. نو په دې کې صحیح اپشن دی ګروپ ایفرټ چې په ګروپ کې کم ایفرټ کېږي نو ماشومان به یو بل سره کوآپریټیو وي، مطلب کوآپریشن به کوي، مدد به کوي په لرنینګ کې. بل کوېسچن دی which is not a function of classroom management. پرې لاندې کې د کلاس روم منیجمنټ کوم یو کار نه دی. اپشن موږ سره دی کریټینګ فیر، یره پیدا کول، منیجینګ ډیسپلن، ډیسپلن منیج کول، برابرول، کنه ارګنایزینګ اکټیویټیز کارونه هغه ارګنایز کول، منظم کول، سیټینګ روټینز چې کوم معمولات دي هغه سیټ کول، برابرول. نو په دې کې دا نور ټول شامل دي، خو دا یو چې کوم دی کریټینګ فیر، یره پیدا کول، دا د کلاس روم منیجمنټ فنکشن نه دی. نو اے نمبر اپشن صحیح دی. اسسمنټ ډیورینګ لرنینګ از کالډ. د لرنینګ د زده کړې په دوران کې چې کوم اسسمنټ جایزه اخیستل کېږي نو هغې ته سمیټیو وایي، که فارمیټیو، که ډایګنوسټک، که فاینل، نو هغې ته فارمیټیو اسسمنټ وایي. د مین پرپس اف ایجوکیشن ایز ټو. د ایجوکیشن د تعلیم مین مقصد څه دی؟ نو اپشن موږ سره ډیولپ میموري چې یاداشت میموري هغه برابر شي، هغه ترقي هغې ته میلاو شي، که امپوز رولز اصول هغه امپوز شي، امپلیمنټ شي. فیسیلیټیټ آل راوند ډیولپمنټ چې څومره آل راوند ترقي کېږي، ټوټل ترقي کېږي، هغې کې مدد ورکړی شي چې څومره اوور آل چې کوم دی ډیولپمنټ کېږي، ترقي کېږي، په هغې کې مدد ورکړی شي، هغه فیسیلیټیټ شي. که نه کلیکټ فیس، پیسونه جمع کول. نو په دې کې صحیح اپشن سی دی فیسیلیټیټ آل راوند ډیولپمنټ. ان بیهیویریزم لرنینګ از کنټرول بای. په بیهیویریزم کې زده کړه هغه کنټرول کېږي په څه باندې؟ زده کړه د څه متعلق ده؟ نو ټیچر سپیلینګ، د ټیچر د احساساتو، که نه سټیمولس اینډ ریسپانس. سټیمولس وایي چې یو څیز تا باندې اثر وکړي، اینډ ریسپانس ته هغې ته کوم رد عمل وکړي، د هغې په مقابل کې په بدل کې کم ته ایکشن وکړي، کم کار وکړي، نو هغې ته ریسپانس وایي. او سټوډنټ انټرسټ، د سټوډنټ انټرسټ سره تعلق ساتي لرنینګ، که نه کریکولم سره تعلق ساتي د نصاب سره. نو په بیهیویریزم کې لرنینګ تعلق ساتي د سټیمولس او ریسپانس سره، چې تا باندې کوم بیهیویر باندې کوم اثر کېږي او ته څنګه رد عمل کوي هغې ته. نو بیهیویریزم کې دغه خبره ده، بي اپشن صحیح دی. بل کوېسچن دی ویچ ټیکنیک پروموټس کریټیکل تھینکینګ. په دې لاندې کې کوم یو طریقه هغه کریټیکل تھینکینګ چې کوم تنقیدي سوچ دی. کریټیکل تھینکینګ دې ته وایي چې ته د یو څیز هغه ته ووایې، هغې باره کې مطالعه وکړي او بیا د هغې په باره کې خپل ججمنټ وکړي، خپله فیصله وکړي، مطلب په خپله پکې سوچ وکړي. نو په دې کې لاندې کې کومه طریقه د کریټیکل تھینکینګ دپاره بیسټ ده، بهترین ده؟ نو ګروپ ورک، که نه کاپینګ نوټس،
نوټس یو بل نه کاپی کول، که ریډینګ الاود په تیزه باندې ریډینګ کول، که لیسنینګ اونلی صرف اوریدل. نو بری کې ګروپ ورک چې کوم دی دا کریټیکل تھینکینګ پروموټ کوي، مطلب مخکې په وړاندې بوزي. بل کوېسچن دی ټیچینګ ایډز آر یوز ټو. ټیچینګ ایډز استعمالیږي، تدریسي مواد استعمالیږي د څه لپاره؟ ډیکوریټ د کلاس، چې کلاس ډیکوریټ شي، ښایسته شي. ویسټ ټایم، وخت ضایع شي. کنه هیلپ ان انډرسټینډینګ، په پوهه کې مدد ورکوي. کنه ډسټریکټ سټوډنټ، سټوډنټان بېلارې کوي. نو ټیچینګ ایډز چې کوم دي تدریس دپاره، ټیچینګ دپاره چې کوم سامان کوم مواد نو دا مدد ورکوي په انډرسټینډینګ کې. نو سی اپشن صحیح دی. Which one is not a level in Bloom's taxonomy? Cognitive domain. Bloom's taxonomy کې چې کوم cognitive domain دی نو پای کې کوم یو لیول پر لاندې کې نه دی شامل. نو هغې شپږ لیولې مخکې مونږ ویلي، نو پای کې اپشن مونږ سره دلته دي applying, remembering, organizing, create. نو دا نور ټول پکې شامل دي، پرې کې دا organizing دا نه دی شامل. نو سی اپشن صحیح دی. What does lesson reflection means? د لیسن ریفلیکشن څه مطلب دی؟ لیسن سبق ته وایي، ریفلیکشن مطلب سبق دوباره هغه ویل، هغه کتل یا د هغې جایزه امتحان اخیستل. اپشن موږ سره دی ریرایټ د لیسن، چې لیسن دوباره ولیکلی شي. ایوالویټینګ ټیچینګ، چې ټیچینګ چې کوم دی هغه ایوالویټ شي، د هغې جایزه واخیستلی شي. اګنورینګ فیډبیک، تا ته کوم ردي عمل کوم فیډبیک راځي هغه ته اګنور کړي، مطلب هغې له توجه ورنه کړي. که نه ټیچینګ اګین دوباره ټیچینګ کول. نو لیسن ریفلیکشن مطلب دی ایوالویټینګ ټیچینګ، چې ټیچینګ ته ایوالویټ کړي، مطلب د هغې جایزه واخلي. نو بی اپشن صحیح دی. وچ تھیوري emphasizes scaffolding. کومه تیوري په دې لاندې کې داسې ده چې هغه زور ورکوي په scaffolding باندې. scaffolding په کومه تیوري کې شامل دی؟ scaffolding اصل کې وایي کله چې په یو کور کې مرمت کېږي، هغې ته کومه قوازه جوړه شي، کوم لرګي ورته هغې ته یو جال غونته کې جوړ شي، په هغې باندې بیا ودرېږي، هغه چې کوم مرمت دی هغه کېږي، نو ته scaffolding وایي. نو scaffolding په ایجوکیشن کې مطلب دا دی چې ته یو زده کوونکي له مدد ورکړي په هغه کارونو کې چې هغه ستانه بغیر، هغه د مدد نه بغیر هغوی نشي کولی. لکه سټوډنټان دي نو هغوی له به ته خامخا ګایډنس ورکړې، هغوی ته به زده کړه ورکړې، د دې نه بغیر هغوی خپل هغه مقام، هغه ګول، هغه مقصد ته نشي رسېدلی. نو اپشن موږ سره بیهیویریزم، هیومنیزم، کاګنیټیویزم، سوشل کنسټرکټیویزم. نو دا شامل دی په سوشل کنسټرکټیویزم کې. نو ډي اپشن صحیح دی. واټ از د فائنل سټیپ اف د ټیچینګ پروسس؟ د ټیچینګ په پروسس کې اخیرنی اپشن کوم یو دی؟ لاست اپشن. نو هغه دی ایوالویشن. ایوالویشن چې کوم دی جایزه امتحان د اخیرنی اپشن دی. فیډبیک هیلپس ان، فیډبیک رد عمل دا مدد ورکوي په څه کې؟ ډسپلینینګ کې، که امپرووینګ لرنینګ کې. لرنینګ مطلب زده کړه، هغه امپروو کوي، ترقي پکې راولي. که وخت ضایع کول ویسټینګ ټایم، که ډیلینګ ورک، په ورک کې فکار کې تاخیر کول، ناوخته کول. نو په دې کې امپرووینګ لرنینګ امپروو کېږي د فیډبیک په وجه باندې. مطلب تا ته د سټوډنټانو نه کوم فیډبیک راشي نو ته به د دې په وجه باندې لرنینګ چې کوم دی زده کړه هغه به امپروو کړي، مطلب تا کې کم کمی هغه به ختم کړي. د چاک اینډ ټاک میتھډ ریفرز ټو. چاک او ټاک میتھډ چې کوم دی نو د دې څه مطلب دی؟ دا کوم یو میتھډ دی؟ نو چاک چې کوم دی په چاک باندې لیکل کول، او ټاک خبرې کول. نو دا چې کوم دی د موږ سره لیکچر میتھډ دی. موږ سره اپشن دی ډیمانسټریشن، لیکچر میتھډ، ګروپ ورک، سیمینار. نو لیکچر میتھډ. which of these is a higher order thinking skill؟ پر لاندې کې کوم یو های order د ټولو نه اوچت order thinking skill دی، د سوچ او هنر دی د ټولو نه غټ. نو remembering, understanding, applying, evaluating. evaluating چې کوم دی ججمنٹ کول، evaluation کول، دا higher order thinking skill دی. What is the main role of a teacher in constructivism؟ constructivism چې کومه تیوري ده د پای کې د ټیچر مین رول سره د کنټرولر دی، کنه فیسیلیټیټر، که لیکچرر، که باس. نو فیسیلیټیټر مطلب سهولتکار، مددگار. کنسټرکټیویزم کې موږ دا وایو چې سټوډنټ به په خپله لرنینګ کوي او استاد به بطور د یو فیسیلیټیټر کار کوي. نو دا و د 500 نه زیات د پیډاګاجي هغه کوېسچنې، هغه سوالونه چې دا بار بار ټیسټونو کې راځي. امید لرم د دې ویډیو نه تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. ویډیو در سره لایک کړئ، د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.